2 میلیاردی اسلامی امته سویډن یو ځل بیا قرآن کریم ته اور اچولی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله خبر یاست چې ورته وویل چې دا به هغه وخت وي چې په دې ځمکه به اسلامي امت نه وي موجود. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 2 میلیاردی اسلامی امته سویډن یو ځل بیا قرآن کریم ته اور اچولی دی. مختلف نظریات راپورته شوي دي. بعضې مسلمانان مظاهرې کوي، بعضې غندنې کوي، بعضې مذمتونه کوي او تقریبا نیم نه ډېر په بیخي خبر هم نه دي او که خبر دي بیخي بده یې هم نه ده ګڼلې. یو وخت چې د مسلمانانو برم و عظمت و عزت و حکومت و یووالی و هغې وخت کې د مختلفو امامانو نه دا یو پوښتنه تکرارا شوې ده. هغه دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله نه یو چا پوښتنه وکړه که یو چا د اسلامي شعایرو بې حرمتي وکړه، مثلا یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې حرمتي وکړه، یا د قرآن کریم بې حرمتي وکړه، یا دې ته ورته د نورو شعایرو د دې جزا به څه وي؟ نو د هغه وخت مطابق امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې داسې نشي کېدای. نو د سائل دا پوښتنه بیا تکرار کړه، ویل که احیانا یو څوک پیدا شو او هغه دا کار وکړو جزا یې څه ده؟ هغه ورته وویل چې دا امکان نه لري. نو چې دریم ځل یې دا پوښتنه تکرار کړه نو امام ابو حنیفه رحمه الله خبر یاست چې ورته وویل چې دا به هغه وخت وي چې په دې ځمکه به اسلامي امت نه وي موجود. یو امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځمکه نه وي موجود. نن هغه وخت را رسېدلی، نن موجود دی. زه حیران یم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا فتوا یا دا حکم دروغ دی که اوس امت نشته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخله تر نن تاریخه پورې د مسلمانانو تعداد کله هم دومره نه و زیات شوی. ولې نشو کولی؟ ولې د خپلو شاعرو پوښتنه نشو کولی؟ راځئ زه یو علت درته ووایم. موږ 2 میلیاردي امت په 56 هیوادونو باندې ویشل شوي یو. یو بیرغ مو په 56 بیرغونو باندې تقسیم شوی دی. یوه بادشاهي او یو حکومت مو په 56 حکومتونو باندې بدل شوی دی او د هر حکومت ته بیل قانون وضع شوی دی چې یو د هغې نه د بیان ازادي ده. کومه د بیان ازادي؟ همدا د بیان ازادي چې د خلکو دعوه کړې ده چې موږ دا کار د بیان ازادۍ پر اساس باندې کړی دی. همدغه قانون اوس په موږ تطبیق شوی دی. ډیری مسلمانانو خوله په نستر هم د همدې قانون له وجې پروت دی. په هر ملک کې بیا مختلف ډلې مختلف مذاهب جوړ کړي، یو دی په خپلو کې اچولي دي. تر ټولو په دې 56 هیوادونو کې هغه تکړه هیوادونه چې د اسلام ته ډېر ځان منسوب ګڼي او ډېر ځان نږدې ګڼي هغه څه وایي؟ یو اعلامیه نشر کړي او په هغه کې دا پیښه وغندي، مذمت یې وکړي چې موږ دا پیښه په کلکو ټکو غندو. صحیح ده. څه شو هغه زموږ برم؟ څه شو زموږ هغه عظمت؟ څه شو هغه امت؟ من حیث د یو امت که زه نن دا دعوا وکړم چې زه د رسول سلم د 2 میلیاردي امت څخه یو امت یم او داسې ډیری خلک شته ده، خو نه، د دښمن موږ کې دومره دامونه، دومره زنځیرونه، دومره خطونه، دومره سیمونه په موږ کې تیر کړي دي چې موږ نن دې وضعیت ته را رسېدلي. وکئ مظاهرې وکئ، وکئ مذمتونه وکئ، وکئ غندنې وکئ، دا ټول هیوادونه راپورته شئ، شعارونه ورکئ، نعرې تکبیر الله اکبر، نیسئ نیوی مخه، والله العظیم کې ونیسئ.
زما په ژوند کې دا سلو زرو نه ډېره تکرارېږي چې داسې پېښه کېږي. په دې ملکونو کې د بیان ازادۍ په نامه د قرآن کریم ته وراچول کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمتي وجه. کومې ورځې ته موږ پاتې شو؟ که غواړئ چې داسې پېښه بیا تکرار نه شي، که غواړئ د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې فتوا تر تأثیر لاندې را نه شئ، تر حکم لاندې را نه شئ، بیا هغه برم او عظمت ته کار وکئ. بیا یو شی د دښمن هغه خوږه خبره هم مه منئ. د دښمن لخوا هغه د شاتو قاشوغه چې په خوله کې درته درکوي مې قبلوئ. وکئ خیر دی، له لږ هوساینه نه تېر شئ، لږ درد په ځان ومنئ. د راتلونکي امت د راتلونکي نسلونو په خاطر باندې د عزت ژوند پرېږدئ چې بیا کله هم داسې څوک تکرار نه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.